السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو په دې هیله چې تاسو به له روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله ثاني ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل موبایل څخه وایرس پاک کړو. نو ملګرو دغه ویډیو ستاسو لپاره ډېره ضرورت ده که چېرته ستاسو په موبایل کې وایرس وي او د دې سربیره ستاسو موبایل ګرمیږي یا ستاسو موبایل چارج زر وهي او ستاسو موبایل سست وي جام کېږي تیز کار نه کوي ستاسو موبایل هینګ کېږي یا هینګ وي او همدارنګه ملګرو ستاسو موبایل میموري حافظه ډېر ژر سره ډکېږي نو او ستاسو موبایل کې اضافي پلتو فایلونه پیدا کېږي. نو موږ څنګه کولی شو دغه ټول مشکلات صرف او صرف په ډېر لنډ وخت کې په خپل موبایل کې حل کړو. نو د دې ټولو مشکلاتو د حل لپاره تاسو ته ډیره خوندوره په زړه پورې طریقه درښایم چې دغه طریقه بالکل مازمایل ده او تاسو 100% کولی شئ د خپل موبایل دا ډول مشکلات ټول حل کړئ. نو ملګرو راځم ویډیو شروع کوم خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا نه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ او ورسره خواږه چې کوم د بیل ایکن راځي په تلویزیون کې کلیک درسره وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو ملګرو د دې لپاره تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت دی چې دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې درکړی تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو کلین ماسټر اپلیکیشن دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته نو پلی سټور کې پخوا خو اوس نشته دغه اپلیکیشن ډېر مشهور اپلیکیشن دی نو زیاتره موبایلونو کې به وي هم خو کوي نه تاسو ضرور انسټال کړئ. پوره 1 بلیون کسانو د پلی سټور 1 بلیون څخه زیات کسانو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړی و خو اوس مال پلی سټور کې ورک شوی دی تاسو پلی سټور کې نشئ پیدا کولی او د ډسکرپشن کې چې ما کوم لینک درکړی هغه څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. کله چې ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې راخلاص کړئ دلته به تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله مو سټارټ باندې کلیک وکړ اوس ملګرو تاسو دغه شپږ سټینګونه راځي دلته ښکاري جنګ فایلز دی فون بوسټ دی سی پی یو کولر دی انټي وایرس بیټري سیور نوټیفیکیشن کلینر دی دا هر یو تاسو ته درښایم چې د ځانګړتیا څه ده. اول دی جنګ فایل د موبایل هغه پالتو اضافي فایلونه چې ستاسو موبایل یې نیولی ستاسو موبایل کې د وایرس په شکل راټول شوي دي هغه څنګه موږ د موبایل څخه ویستلی شو ډیلیټ کولی شو. تاسو په دغه جنګ کلین فایلز باندې کلیک وکړئ او دلته بلا شئ ګرینټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دغه دلته به تاسو الاو پرمیشن ورکړئ او تاسو به لږ انتظار وکړئ تر څو دغه فایلونه کلیر شي. ګورئ تاسو به ورته تر هغې انتظار کوئ تر څو دغه پروسس د سکینینګ پای ته ورسیږي ستاسو په موبایل کې هغه اضافي فایلونه ټول کلیر شي صفا شي لږ ورته انتظار کوو. نو دا د ملګرو 1.3 جی بي اضافي فایلونه زموږ په موبایل کې وو هغه ټول اوس کلیر کېږي. تاسو په دغه کلین جنګ فایل باندې کلیک وکړئ او دغه ټول اوس کلیر کېږي تاسو ته ښکاري دا د ملګرو دغه کلیر شو 1.3 جی بي اضافي فایلونه دغه موبایل څخه کلیر شول او را به شئ بل اپشن ته او دوهم اپشن چې کوم راځي ملګرو هغه دی فون بوسټ. ملګرو فون بوسټ د دې لپاره دی که چېرې ستاسو موبایل جام کېږي تیز کار نه کوي په دغه به کلیک ستاسو موبایل به دې سره تیز شي. ګورئ ملګرو دغه ستاسو موبایل کې هغه اپلیکیشن ستاسو موبایل سرعت ته تیز چټکوالي ته نه پرېږدي په دغه بوسټ اپشن به تاسو کلیک کوئ او دغه اپلیکیشن به ټول کلیر کړي او ستاسو موبایل به چټک کار کوي له دې وروسته نو تاسو ګورئ دغه هم کمپلیټ شو. را به شئ دریم اپشن ته دریم اپشن د سی پی یو کولر که چېرته ملګرو ستاسو موبایل ګرمیږي زیات ګرمیږي نو دغه اپشن پکې کوئ نو انشاءالله به ستاسو موبایل به ډېر ژر کمیږي. اوس تاسو ته ښکاري چې زموږ د موبایل تودوخې درجه راټیټه شوه ستاسو موبایل په دې سره د ګرموالي څخه ساتي او دا و دریم په زړه پورې اپشن. راځو څلورم اپشن ته انټي وایرس اپشن دی که چېرته ستاسو موبایل کې وایرس وي نو په دغه اپشن کلیک وکړئ نو ستاسو د موبایل څخه به وایرس په بشپړه توګه پاک شي. لږ ورته انتظار کوو تر څو دغه اپشن پوره شي کمپلیټ شي. نو دا د ملګرو دغه وشو ستاسو موبایل څخه وایرس پاک شول. په دې کې ملګرو یو بل بهترین اپشن چې دی هغه د میموري کارډ کلین دی دلته چې تاسو لږ لاندې راشئ ملګرو دلته تاسو ته ښکاري ډیپ سکین په دغه ډیپ سکین چې کلیک وکړئ دلته تاسو خپل میموري کارډ سکین کولی شئ. دلته چې تاسو په سکین باندې کلیک وکړئ ستاسو میموري کارډ نو مکمل صفا کوي کلینوي چې بالکل تاسو په میموري کارډ کې به هېڅ ډول وایرس پاتې نه شي. لږ انتظار کوو تر څو دغه سکین هم پای ته ورسیږي. نو دا د ملګرو د میموري کارډ کلینینګ هم پای ته ورسید سکینینګ هم پای ته ورسید او دلته ملګرو تاسو ته لاندې لاک اپلیکیشن اپشن هم د دې کې تاسو موبایل اپلیکیشن لاک کولی شئ دا هم په زړه پورې اپشن دی. راځم بل اپشن ته بیټري سیور ملګرو د دې تر ټولو بهترین اپشن یو دغه هم دی بیټري سیور. که چېرته ستاسو موبایل مثلا زیات چارج وهي
اول به تاسو یو پرمیشن ورته ورکړئ. کله چې تاسو اول وخت دا خلاص کړئ ګورئ موږ دلته یو پرمیشن ورته ورکوو. لاندې زه راځم نو دلته ملګرو تاسو دغه یو پرمیشن واکې کلین ماسټر دغه اپشن به تاسو ورته آن کړئ. اوس په اوکې اپشن به تاسو کلیک وکړئ را بشئ بیرته کلین ماسټر ته. اوس ملګرو ستاسو په موبایل کې هغه اپلیکیشنان چې په بیکګراوند کې روان دي ستاسو موبایل کې زیات چارج مصرفوي نو هغه اپلیکیشنان ټول صفا کوي. ګورئ 15 اپلیکیشنان دا سره پیدا شول چې هغه زموږ په موبایل په بیکګراوند کې روان دي رننګ په شکل کې دي او ستاسو د موبایل بیټري چارج وهي. اوس که دلته موږ فکر وکړو زموږ سره خو کوم داسې اپ نشته چې هغه په بیکګراوند کې روان وي صرف یو دوه اپلیکیشنان دي نور نه او دلته موږ ته 15 داسې اپلیکیشنان پیدا کړل چې هغه زموږ موبایل کې زیات چارج مصرفوي. تاسو دلته ښکاري تاسو به دغه اپشن کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشنان به ټول د موبایل څخه کلیر شي صفا شي او ستاسو موبایل چارج به زیات نه وهي. لږ ورته انتظار کوو. نو دا د ملګرو دغه بیټري سیور سکینینګ هم پای ته ورسید او بل نوټیفیکیشن کلینر دی. په دغه سره تاسو ته چې کوم نوټیفیکیشن راځي دغه د فیسبوک واتس اپ او نور چې کوم راځي هغه ټول تاسو په دغه ذریعه سره کلین کولی شئ صفا کولی شئ. نو دغه اپشن دومره ضرور نه دی. د نور اپشن چې دی هغه ډېر ستاسو موبایل لپاره ضرور دی او چې تاسو او د دې پرته ملګرو تاسو پکې لاندې چې کله راشئ دلته ځینې نور اپشنونه هم شته لکه واتس اپ کلینر دی ټیک ټاک کلینر اپشن هم تاسو درکوي. ځینې نور مهمه اپلیکیشن چې تاسو موبایل ته وایرس راوړي هغه هم تاسو په باندې کلیر کولی شئ. او د دې بل ښه ځانګړتیا ملګرو دا ده چې که چېرته ستاسو موبایل کې نوی اپلیکیشن انسټالوئ نو هغه یا هم کوم نوی فایل موبایل ته ورلېږئ تاسو د سکین اپشن نوټیفیکیشن راځي تاسو اتوماتیک اپلیکیشن سکین کوئ که هغه کې چې څومره وایرس وي هغه به درته کلین کوي. او کله چې تاسو خپل موبایل څخه کوم اپلیکیشن ډیلیټ کوئ تاسو بیا هم یو نوټیفیکیشن درته راځي پورته به تاسو ته خپله ښکاري نو هغه اپلیکیشن به تاسو سکین کوئ چې کوم وایرس تاسو موبایل کې پاتې وي هغه به هم درته کلین کوي. نو ملګرو دا زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ وي. که مو چیرې دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو ضرور له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.